چې د خدای خاطره دې خاورې له امن ورکړي. دا د ډالرو دا جنګ په دې خاوره نور بند کړي. موږ ته وښایه چې د دې خلکو ګناه څه ده، موږ ته وښایه چې د دې خلکو جرم څه دی. 21 ملټري اپریشن ستا وکړل، 22 ملټري اپریشن تا روان کړی دی بغیر د اعلانه. 7-8 اګریمنټس او معاهدې تا وکړلې. 35 لاک خلک د یو ځل د خپلو کورونو کډه په سر کړی دی. په زرګونو خلک جبري ګم شوده دي. اوس هم زما په خاوره کې بارودي سرنګونه پراته دي او زما بچي پې اکنډمیږي، اپې شهیدان کېږي. نن هم خلک خپلو کورونو ته واپس نه دی تللی، لرې نه په دې تیرا کې خلک خپلو کورونو ته واپس نه دی تللی. نو موږ د دغه اجلاس نه دا مطالبه کوو، سوال کوو، غوښتنه او پوښتنه ترېنه کوو چې موږ ته خپل جرم وښایي. د دې پښتنو جرم څه دی؟ هغه کوم ګناه ده چې د هغې سزا دا بدمني ده چې زما عالم، زما پارلیمنټیرین، زما بازار، زما اجرا، زما جومات، زما کلی، زما ښار یو څیز محفوظ نه دی. نو دا موږ ترېنه مطالبه کوو چې موږ ته زموږ هغه جرم، زموږ هغه ګناه وښایي. او بله مطالبه ترېنه دا کوو چې نور ملیټري اپریشن خیبر پښتونخوا کې نه منو. ته موږ ته د 21 ملیټري اپریشن حساب راکړه، ته موږ ته د 2 معاهدو حساب راکړه. ستا نیت ټیک نه دی. تر څو پورې دی چې قوم ته د 21 ملیټري اپریشن او د 7 اګریمنټس حساب نه وي ورکړي، د هغې د ناکامۍ وجوهات دې ورته ښولي نه وي، د خیبر پښتونخوا عوام 22 ملیټري اپریشن نه مني. او مفتي صاحب ویډیو زه ګورم، هغه ډېر په څرګنده انداز کې د خپل شهادت نه مخکې خپل اف آی آر درج کړی دی. شاید چې په تاریخ کې یو سړي دومره په څرګنده، دومره توپوک، دومره راسخ، دومره بلیک اینڈ وایټ، دومره 2+2 په شان واضح انداز کې د شخصیاتو، د حکومتي ډپارټمنټس او د ادارو نومونه اخیستي او د هغې خلاف یې په خپل ژوند کې د خپل قتل اف آی آر درج کړي. زه د دې مجلس په توسط سره چیف جسټس پېښور های کورټ او چیف جسټس سپریم کورټ اف پاکستان نه مطالبه کوم چې د مفتي صاحب د دغه تقریرونو په رڼا کې دی د مفتي صاحب د خولي اف آی آر د دغه ادارو شخصیاتو خلاف درج کړي شي او د دې خلاف د انویسټیګیشن او انکوایري وشي د کومو ادارو او د کومو شخصیاتو او د کومو ډپارټمنټس خلاف چې مفتي صاحب په خپل ژوند کې د خپل مرګ اف آی آر درج کړی. وروڼو موږ ته وایي چې دا بدمني ځکه چې دلته د افغانستان نه دا هر څه کېږي. د افغانستان سره د پاکستان نه علاوه د 5 ملکونو بارډر لګېدلی دی. په هغې کې ایران دی، په هغې کې چین دی، په هغې کې ازبکستان دی، په هغې کې ترکمانستان دی، په هغې کې تاجکستان دی. موږ خو نه هلته په دې تېرو 10 کالو کې، 20 کالو کې، 40 کالو کې نه ډرون اټیکس ولیدل، نه مو خودکش دھماکې ولیدې، نه مو ملیټري اپریشن ولیدل، نه مو آی ډي پیز ولیدل، نه مو بدمني ولیدله او نه مو تباهي ولیدله د جان او د مال. نو دا بارډر خو صرف موږ سره نه لګېدلی، بارډر خو زموږ نه علاوه د افغانستان 5 ملکونو سره نور لګېدلی دی. او بیا وایي چې دلته افغانستان خیبر پښتونخوا او په بلوچستان کې بدمني د را د وجې نه ده. را خو ستا دشمن دی، زما دشمن دی. هندوستان د لومړۍ ورځې نه د پاکستان وجود نه تسلیم کړی. نن هم په هندوستان کې هندوان را پاڅېدلي دي او د اورنګزیب عالمگیر د هغه مقبره وراني. هغه اورنګزیب عالمگیر چې اقبال وایي چې هغه زمونږ د ترکش آخري تیرو په دې هندوستان کې، ترکش یې معنا خدم کې آخري، د اسلام آخري تیرو په هندوستان کې هغه زموږ دشمن دی، د هغې نه ګیله نشته دی. خو چې ته په بلوچستان او په خیبر پښتونخوا کې دا حرکت را کوي
نو چې را د دومره لرې نه راځي نو ستا خپل وطن دی ستا خپل ملک دی دا ته څه کوې بیا دا خو ته د خپل ناکامۍ اعتراف کې دا خو ته اقرار کوې چې ته د را په مقابله کې ناکام یې سره د دې دومره لوی بجټ او سره د دې دومره لوی اکوپمنټس او ملیټري هارډویر او بله خبره دا ده چې راته ایجنټان په خیبر پښتونخوا کې میلاویږي راته ایجنټان په بلوچستان کې میلاویږي د هندوستان بارډر خو پنجاب سره نږدې دی د هندوستان بارډر خو سند سره نږدې دی نو په سند کې امن دی په پنجاب کې امن دی او چې کوم بارډر لرې دی د بلوچستان او د خیبر پښتونخوا ته هلته راکړي نو که راکړي نو بیا چې د راکم ایجنټ تا نیولو د کلبوشن یادو تر اوسه پورې دی هغه له پانسي ولې ورنه کړې ده ولې د کلبوشن یادو تر اوسه پورې ساتلی دی ولې د کلبوشن یادو له د دهشتګردۍ په جرم کې پانسي نشي ورکولی دا ستا بیا خپله ناکامیو نه اهلي ده چې د هغې سزا د پاکستان عوامو ته او د خیبر پښتونخوا او د بلوچستان عوامو ته بالخصوص ملاویږي عزیزانو څوک چې دلته د امن بنیادي ضرورت دی د پاکستان په دستور کانسټیټیوشن آرټیکل 9 کې لیکلي دي چې د ریاست او د حکومتونو به دا بنیادي ذمهداري چې امن به ورکوي سیکیورټي اف ا پرسن لایف اینڈ لیبرټي هر یو کس ته به د ژوند او د ازادۍ تحفظ ورکوي دا د حکومت او د ریاست فرض دی او زموږ حکومتونه او ریاست په دې فرض پوره کولو کې ناکامه شوی دا ستا فرض دی چې ته به سیکیورټي ورکې ژوند ته به سیکیورټي ورکې ازادۍ ته به سیکیورټي ورکې د دغه امن دپاره چې موږ د حکومت نه غواړو مفتي صاحب غوښته په لوډ سپیکر بیا په چغو چغو دا خبره کوله چې امن راکړه امن راکړه ریاستی ادارې حکومتي ادارې او ډپارټمنټ خپل فرض پوره کړي جومات او مدرسه بازار کلی او کور ښار دا دې محفوظ کړي امن دې ورکړي څوک چې د امن چغه وباسي دغه شی دی او څوک چې د امن خبره کوي دا ته په جیلونو کې اچي د نصیر خان کوکي خیل ملک نصیر خان کوکي خیل جرم څه دی نن هغه لرې لرې په دې رمضان کې د خپلو بچو نه لرې په سختو جیلونو کې صرف په دې وجه ساتلی دی چې هغوی زما افریدو امن ورکړه زما خاورې له امن ورکړه عبدالصمد د بنو د هغه جرم څه دی د عبدالصمد خان د بنو یو ساده پښتون چې صرف د امن یو سپای دی د دې نه علاوه د هغه څه جرم نشته دی نن هغه په جیل کې ساتلی زه بلوچستان ته لاړم علي وزیر ته ګډاني جیل ته ملاقات کړه حق بلوچستان یو ضلع ده په هغې کې په سارا کې یو جیل دی بلکل په سارا کې دشته کې په هغې کې علي وزیر ساتلی دی زه له ملاقات ته لاړم 2 ګنټې ملاقات مې ورسره وکړو وروڼه دا کوم ظلم دی علي وزیر یې 3 میاشتې پاډیاله کې وساته بیا یې سرګودې ته ولېږه بیا یې ګوجراواله ته ولېږه بیا یې بکر ته ولېږه بیا یې کراچۍ ته ولېږه بیا یې ګډاني ته ولېږه بیا یې سکر ته ولېږه اوس یې نوابشاه ته روان کړي جرم یې څه دی هېڅ جرم نه هېڅ جرم نه دا ظلم د ظلم نو څوک چې د امن دپاره د خیبر پښتونخوا په خاوره چغه پورته کوي هغه ته شهید کې لکه د مفتي صاحب په شان او څوک چې د امن دپاره د خیبر پښتونخوا په خاوره چغه پورته کوي نو هغه لکه د ملک نصیر خان کوکي خیل او د عبدالصمد خان بلوڅي او د علي خان وزیر په شان دا د پنجاب او د سند په جیلونو کې ساتي دا ظلم دی ظلم او دا ظلم د خیبر پښتونخوا د عوامو سره زموږ د حکومتونو روان کړی دی عزیزانو زه اخره کې دا خبره تاسو ته وکړم حل څه دی د دې خبرې حل څه دی د دې خبرې حل دا دی چې زموږ د اسټابلیشمنټ او د حکومتونو نیت ټیک شي نیت ټیک نه دی نیت یې ټیک شي او په اخلاص وایي چې موږ دې خاورې نه امن ورکوو زه ضمانت درکوم په 24 ګنټې کې به دلته امن راغلي خو چې کله ته د بدامنۍ نه کاروبار جوړ کړې او ډالري جنګ مسلط کې مسلط دا بدامني دلته انډیجنس نه ده فطرتي نه ده قدرتي نه ده
د دې ځای پیداګیر نه دی، دا امپوزډ بدامني ده، امپوزډ مسلط شوې دهشتګردي ده، امپورټډ ټیرریزم دی، د بار نه راغوښتلې شوې دهشتګردي ده چې کله نه دلته دا دهشتګردي په تیزۍ سیوا شوې ده. د بین الاقوام نه په پاکستان باندې د ډالرو باران شروع شوی، 7-8 ارب ډالر IMF ورکړه، 2 ارب ډالر نور ورکوي، 1 ارب ډالر انوایرمنټل کې ورکوي او ټول ادارې ورکوي. موږ ورته وایو چې دا د دې خلکو په وینه باندې د ډالر دا کاروبار بند کړي، دا بند کړي. د دې په نتیجه کې چې دا سوچ او اپروچ یې امن نشي راتلی. د امن دپاره اخلاصي نیت پکار دی، د امن دپاره د نیت درستګي پکار ده. لومړۍ خبره. دویمه خبره زه د خیبر پښتونخوا عوامو ته وایم چې ګوره روزه خو به روزه، دا فیصله تاسو خپله وکړئ. فیل دي، حکومتي ادارې فیل دي، صوبایي حکومت، وفاقي حکومت، پولیس، انټیلیجنس، فوج، FC ټول کلاپس شوي دي، بالکل امن نشته دی، بالکل ناکامه شوي دي. نو خیبر پښتونخوا عوامو ته وایم چې اخره کې ستاسو په لاس کې فیصله ده. روزه خو به په هر صورت کې روزه، د 2 کار کې به یو کار دپاره روزه، یا به د جنازو دپاره روزه، د جنازو دپاره. لکه څنګه د مفتي صاحب په جنازه کې په لیکونو خلک راوتي، دا چې کم زر ته تاسو خلک نږدې دی، دا چې چا سره مینه کوئ، دا چې چا باندې د قربانۍ دعوې کوئ، یا به د ډک خلکو جنازې اوچتوئ او د دوی په جنازو کې په لیکونو شرکت کوئ. او که چېرې دا نه کوئ او د دې نه ځان بچ کړو غواړئ، نو بیا د امن دپاره راووځئ. په هره ضلع کې د امن دپاره داسې راووځئ لکه څه وخت مخکې چې سواتیان راوتي، لکه څه وخت مخکې چې بلوچیان راوتي، په لکونو په تعداد کې واړه او لوی د هر قسمه تفریق نه بالاتر د امن دپاره راووځئ او حکومتونو ته ووایئ چې دا ډرامې بندې کړئ، دا د مرګ دا لبې نورې بندې کړئ، دا زما په دې وطن باندې زما د وطن د بچو دا وینه تویل نور بند کړئ. موږ په جنازو اوچتولو، موږ په خپلو عزیزانو دفناولو ستړي شو، زموږ تور سرې په سترګو کې اوښکې وچې شولې، موږ ډېر تکلیف اوچت کړ. دغه کافي دی، بغیر د څه جرم نه، بغیر د څه ګناه نه. نو د امن دپاره راووځئ. زه عوامو ته دا اپیل کوم، علماو ته دا اپیل کوم، اتحاد او اتفاق وساتئ. هر قسمه سیاسي تفریق نه بالاتر، هر قسمه مسلکي تفریق نه بالاتر، هر قسمه پیشهورانه تفریق نه بالاتر، ټول اتحاد او اتفاق سره یو موټی شئ. د خپلو بچو دپاره، د خپل جماعتونو د تحفظ دپاره، د خپل مدارسو د تحفظ دپاره، د خپل علماو د تحفظ دپاره، د خپل قیادت او سیاسي مشرانو د تحفظ دپاره، د خپل ښارونو آبادو د هغې د تحفظ دپاره، په دې خپل خاوره د امن دپاره د هر قسمه تفریق نه بالاتر د اتحاد او د اتفاق مظاهره وکړئ او راووځئ. سپین بیرغې راوالئ، سپینې جنډې راوالئ، د امن جنډې د امن نارو سره په ټولو ضلعو کې په لکونو په تعداد کې په اتحاد او اتفاق سره راووځئ او کښېنئ او حکومت ته ووایئ چې بدامني نه منو، بدامني نه منو، موږ ته به امن راکړئ. د دې غریب قوم نه 4,000 ارب روپۍ عدالتونه، فوج، پولیس، FC او انټیلیجنس ایجنسۍ د امن دپاره الي 4,000 ارب روپۍ. چې دا 4,000 ارب روپۍ د دې غریب او مفروس قوم نه الي، نو امن به هم راکوي، انصاف به هم راکوي. چې نه یې راکوي نو دا پیسې بیا ماله ظلم کوه، خو دې ته فکر کوه چې د پښتون نامه مې هېره نه کړې. رقیبه نن که یم بېوسه خیر دی، خو د پرون نامه مې هېره نه کړې. نن به د جنګ بری دا ستاسو وي، خو تل د ګټون نامه مې هېره نه کړې. او چې په موږ مرګ ستړی او لا نه شو ختم، داسې ژوندون نامه مې هېره نه کړې. زما دا درخواست دی د خیبر پښتونخوا ټولو عوامو ته چې د کوم طاقتور لهر د بدامنۍ راپاڅېدلی دی، نو د هغې دپاره ستاسو دپاره به امن به څوک نه ګټي. ما ته دلته به مختلف قسمه پولیټیکل خلک وي، خو زما ډېر زیات درد په دې باندې وشي چې د پنجاب د تحریک ولې نه اوچتېږي، چې دا پښتانه زموږ وروڼه دي، لکه د چرګانو په شان قتلېږي، دوی له تحفظ ورکوي. د سند نه تحریک ولې نه اوچتېږي، ولې نه راوچتېږي د سند نه؟ چې د سند خلک وایي چې بلوچستان او پښتانه زموږ وروڼه دي
امن د هغې ضرورت دی لکه څنګه چې دلته امن دی هلته امن پکار دی لکه څنګه چې پنجاب کې امن دی سیالکوټ کې فیصل آباد کې لاهور کې امن دی کارخانې روانې دي او د ژوند روزګار او ترقي په مخ کې باندې روانه ده دقسې امن روزګار او ترقي د خیبر پښتونخوا حق دی هغې لی ورکوي ولې نه راپاسي ستاسو د امن جنګ به بل څوک نه کوي تاسو به کوئ نو دا مې درته درخواست دی ټول خیبر پښتونخوا عوامو ته چې اتحاد او اتفاق سره د هر قسمه اختلافات نه بالاتر سپینو جنډو د امن سره د امن په نارو سره دا په ټولو ضلعو کې راپاسې او کینې او د هر هغه حکومت که صوبایي دی که وفاقي دی که اسټبلشمنټ دی که فورسز دي که اف سی ده که پولیس دی که عدالتونه دي د هغې ټولو خلاف او د هغې ټولو نه د مطالبې د غوښتنې دپاره یو زبردست قسمه پاڅونونه او اپرایزنګ او احتجاج او پروټست دا په خپلو خپلو علاقو باندې وکړي انشاءالله دا جدوجهد د امن جدوجهد دی د قرآن پاک لار ده د اسلام د خدمت لار ده او دا به انشاءالله په دې شهادتونو باندې رستو کېدی نشي دا په جامع حقانیه کې زمونږ څومره ډېر نږدې ورور د زړه ټوکړه هغه شهید شو بیا د هغې نه پس په وزیرستان کې یو ښایسته عالم دین په محراب کې چې هغه مونځ کو امامتي ورکوله هغه ته یې بند نصب کړی سره د اوو خپلو مقتدیانو شهید کړی شه د هغې نه پس مفتي صاحب زمونږ دا شهید کړی شه د هغې نه پس په بلوچستان کې علما شهیدان کړی شو دا شهادتونه او دا قتل واردګري د علماو او دا په جوماتونو دا په مدرسو باندې حمله دا د قال الله او د قال رسول چغې غلې کولی نشي انشاءالله د قال الله او د قال رسول دا چغې به دغسې پورته کېږي انشاءالله او دا مشن به دغسې رواني الله دې مفتي صاحب ته جنت الفردوس کې اعلی مقام ورکړي د هغې شهادت دې قبول کړي د هغې په بچو د هغې برکات ساتي او موږ ټولو ته دا توفیق راکړي چې د قرآن او سنت مشن په مخ کې باندې بوځو واخر دعوانا ان الحمد لله رب